او بخونکي څښتن تعالی په نام خداوند بخښاینده او مهربان. سلام ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې ټول روغ رمټ اوسئ. په امید است که همتان صحت و سلامت باشین. موږ او تاسې د نهم ټولګي لومړی لوست زده کړ. درس اول صنف نهم را یاد گرفتیم دا چې په دې لوست کې موږ د هم په اړه درس ولوستل. د احمد کلاچوي یو ښایسته او ښکلی شعر مو ولوستل. شعر زیبای احمد کلاچوی را خواندیم او بیا په دې شعر کې موږ د الله تعالی هغه ښایسته ښکلي صفاتونه بیان کړل. در این شعر صفتهای قشنگ از خداوند را یاد کردیم. که چرته پوښتنه لري په کومنت کې مطرح کړئ. اگر سوال دارین در کومنت مطرح بسازین او که چرته درس مو نه زده کړی، درس یاد نگرفته باشین، نو کولای شئ چې تیر ویدیو وګورئ، د ویدیوی اول را ببینین، ویدیوی گذشته را ببینین او بیا کولای شئ چې خپل پوښتنې هم را سره مطرح کړئ، سوالاتتان هم همراه ما مطرح و شریک بسازین. نن راځو امروز میایم او دویم لوست درس دوم د اسلام ستر پیغمبر دا لوست وایو. ستر یعنی بزرگ. د اسلام ستر پیغمبر یعنی که پیغمبر بزرگ اسلام. دا چې د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په حق دلته څه خبرې راغلي دي، در این درس چی سخنای آمده در موردش، په دې لوست کې په څه باندې بحث کیږي، د این درس بالای کدام موضوعات بحث میشه. موږ او تاسو په دې لوست کې څه شی زده کوو، چی چیز را یاد میگیریم د این درس او کوم شیان دي چې موږ باید زده کړو، چی چیزایی هست که ما باید یاد بگیریم، نوی کلمې دي. په همدې ترتیب سره د نظم یا هم د خپل نت تعریف دی چې نت له هم سره څه توپیر لري او دغه نړۍ مخکې له حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه په څه ډول یو مصیبتونو اخته و این جهان قبل از حضرت محمد صلی الله علیه وسلم به چه نوع مصیبت‌های روبرو بود یا هم مبتلا بود. نو درس په دقت سره غوږ ونیسئ. به درس به دقت توجه بکنین ترڅو دغه برخه زده کړئ یا دغه لوست زده کړئ. شاعران او لیکوالان نویسنده ها د اسلام ستر پیغمبر ستاینه ستایش په خوږه ژبه به زبان شیرین په نظم او نثر کې په یوه ځانګړي خاص ډول قسم خاص کوي. یعنی که شاعران و نویسندگان ستایش خود حضرت محمد صلی الله علیه وسلم را به بسیار یک زبان شیرین و به بسیار یک شکل خوب به قسم خاص انجام میتن یا هم می نویسن. در شعر یا نثری لیکنی نوشته دغه ډول ته به این نوش نت یا نتیه وینا وینا سخن میگن. ما او تاسې و شما د دې ټولګي په دویم لوست کې په نثر لیکلی نتیه لیکلی نوشته شده نتیه لیکنه نوشته نتیه را لولو میخوانیم. ما و شما در این صنف در درس دوم نوشته نتیه را با هم میخوانیم. څو پوښتنې دي، چند سوال است اینجا. د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ستایش زیاتره یعنی ډیری بیشتر په نظم کې می باشد. کله مو گاهی هم په نثر کې لوستی ده، در نثر خواندین یا نخواندین. د حضرت محمد له دوران څخه مخکې دوران یعنی دورش مخکې قبل از دوره حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نړۍ جهان په څه مصیبتونو اخته یعنی مبتلا به چه مصیبت‌های مبتلا بود. دنیا پرمخ بر روی دنیا هری خواته به هر طرف ناپوهی، نادانی، ویری، ترس، وحشت لړۍ سلسله خپری و نشر بود. در روی دنیا به هر طرف سلسله های نادانی، وحشت، ترس نشر بود. بشریت په بشمیره یعنی که بیشمار خرافات و وهامو خرافات و واهمه ها. خرافات یعنی چیزی که بسیار زیاد از حدش بگذره. راگیر و گیر بود یعنی بشریت در خرافات بسیار گیر بود و گیر مانده بود. خلق و مردم انسانی فضیلت‌های انسانی را او انسانی کرامت و کرامت انسانی را هیر کړی و فراموش کرده بودند.
په کعبه شریفه کې د لوی خدای لوی بزرگ خدای خداوند عبادت او لمانځلو ځای لمانځلو هم چې میشه عبادت جای د بوتانو یعنی بود لمانځلو عبادت نیولی و گرفته بود جایی که خداوند باید عبادت میشد در کعبه شریفه چی عبادت میشد؟ بت‌ها عبادت میشد او په پراخه وسع و به طور وسع به قسم وسع رواج موندلی و پیدا کرده بود انسانانو او ټولنی یعنی اجتماع اصلاح سمون برابری او عدالت ته پوره کاملا ضرورت درلوده داشت انسانها و اجتماع به اصلاح برابری و عدالت کامل چی داشت؟ ضرورت داشت د نړۍ جهان پر مخ در روی جهان دغسی این چنین په دغسی حالت کې در این چنین یک وضعیت د بنی هاشم و د کورنۍ در خانواده بنی هاشم د عبدالمطلب د زوی عبدالله په کور کې در خانه بچه عبدالمطلب عبدالله حضرت محمد صلی الله علیه و سلم وزیگید تولد شد این در این قسم وضعیت در قبیله بنی هاشم در خانواده عبدالمطلب خانه عبدالله کی پیدا شد حضرت محمد صلی الله علیه و سلم تولد شد کله چې زمانی که دغه این نورانی بشریت نورانی پیدا شد تولد شد پس د خدای نور خداوند پسترگو در چشمانش ځلیده می درخشید نور خداوند در چشمایش می درخشید او په همدغه نور و به همین نور به همین نور شاوخوا 4 طرف د ظلم تیارو ته په ډیری حیرانی کتل با تاریکی های ظلم تیارو تاریکی های ظلم و بسیار حیرانی میدیدن او د خلکو د باطل و عقیدو و عقاید باطل مردم رسمها او رواجها او فکرهایشان تیاره یعنی تاریک گوتونه یعنی که گوشه های تاریک فکرهایشان پر ډیری حیرانی به بسیار حیرانی کتل میدید او د خلکو د باطل و عقیدو میدید تیارو گوتونه ته لیدل میدید څومره چقدره که رالویده بزرگ میشد خلکو مردم په بدمرغی و په بدبختیشان پوهیده میفهمید او د هغو اصلی لاملونه و علتهای اصلی از او ورته برایش معلوم میشد علتهای اصلیش معلوم میشد که اینا چرا در تو یک جور و ستم به سر میبرن حضرت محمد که اگر په سفر کې او در سفر می بود او که و اگر په خپل کلی کور کې در قریه و خانه خود که یه وقت اگر یک زمان پشپانتوب به چوپانی بخت و مصروف بود او که بل وقت دیگر بیا په سوداگری کوله باز چی میکرد؟ تجارت میکرد تجارت نو پس د خلکو په دغه بد حالت به این حالت بد مردم او فکر باید فکر از این چیزا بود فکر از این که چگونه این وضعیت بد مردم را دور بسازه د خدای دغه غوره بنده این بنده برتر خداوند له کوچنیوالي څخه از طفولیت تر ځوانۍ تا جوانی او بیا پاخه عمر و باز عمر پختگی د رسیدو تر وخت تا وقت رسیدن په خبرو او عمل کې در حرفهایش و در عملش د صداقت از او راستی از او او صداقت او غوره اخلاق از او اخلاق برتر او همه قسم خیر غوښتنی خیرخواهی از او لوړ همت بالایش زغم حوصله‌اش صبرش او ډیر عالی شخصیت عالی که داشت دوست او دشمن را حیران کړی و حیران ساخته بود که هیچ رقم یک آدمی هست کلا دوست و دشمن چی کرده بود؟ حیران ساخته بود هر چاته به هر کس
منلی و قبول شده بود، هر کس او را قبول داشت. او و د امین په درانه لقب، درانه یعنی سنگین، محترم بللی و نامیده بودند، به لقب مهم و محترم امین او را نامیده بودند. خب خدای چې خپل دا نازولی بنده، خداوند که ای بنده نازدانه خدا، نازوله یعنی نازدانه، ای بنده نازدانه خدا د کوم کدام ستر مسئولیت بزرگ او مهم کار د سرته رسولو و انجام کار مهم لپاره برای پیدا کړی و، پیدا کرده بود. هغه او یعنی اونمو کار د په فکر، در فکر از او عمل کی و عملش سرګندیدل آشکار میشد. خو اما د په دې باب او در این مورد چاته به کسی څه نویل، چیزی نمیگفت او دا رازی و این راز را لځان سره با خود ساتلی و نگه داشته بود. کله چې زمانی که عمر 40 کلونو ته ورسید، به 40 سالگی رسید، د لوی خدای لخوا از طرف خداوند بزرگ پر بالایش د جبرائیل په وسیله جبرائیل وحی راغله، وحی آمد او په پیغمبری مبعوث شد. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د حق دین ته به دین حق بلنه دعوت پیل کړه، آغاز کرد. آنهایی که د په حقانیت او او شخصیت باور داشتند سمدلاسه دفعتا د او بلنه و منله، دعوتش را قبول کردند، بلنه دعوت و منله قبول کردند او ایمان پر بالایشان را آورد و ایمان بالایشان آورد. کومو خلکو چې کدام مردمی که د دنیا مال دنیا، قومی او قبیلوی تعصبات قومی و قبیلوی او غرور د باطن سترګې، چشمهای باطنیشان را رنده کور ساخته بود او د انسانانو په حقوقو و به حقوق انسانها سترګې پټولې، چشم بسته می کردن، په گمراهی که پاتې شول در گمراهی ماندن. د لوی خدای په مرسته با کمک خداوند بزرگ او د قرآن کریم له معجزې ډکو آیتونو و با کمک آیت‌های پر از معجزه‌های قرآن کریم ډکو پر په اغیزو سره، با تاثیر این آیت‌های بزرگ د الله استازی نماینده خداوند د کفر او شرک کمپل یعنی کمپل ټوله کړه، جمع کرد. کمپلی که روی دنیا هوار شده بود، روی دنیا را گرفته بود، کمپل کفر و شرک بود، ایره با کمک خداوند، با کمک قرآن کریم چی کرد؟ حضرت محمد جمع کرد او د اسلام حق دین خپور کرد و دین حق اسلام را نشر کرد او د ټول بشر حقوق روښانه کړل، روشن ساخت و تمام حقوق بشریت را روشن ساخت او د هغوی د ورکړې ملاتړ وکړ و پشتیبانی امی حقوق آنها را کرد. د اسلام دین په ډیر لږ وخت کې، در بسیار وقت کم، دین مقدس اسلام داسې چنین پرمختګ وکړ، پیشرفت کرد چې د نړۍ د دینونو په تاریخ کې که در تاریخ ادیان جهان ساری نلیدل کیږي، ساری مانند نلیدل کیږي، دیده نمی شود. نه یوازې، نه تنها د عربو لوی و وړو قومهای کوچک و بزرگ عرب، قبیلو او شاوخوا ملکونو و ممالک چهار طرف یا در چهار دوبره که بودن، بلکه د جهان گوشه جهان تا د دې حق دین زرین پلوشه ورسیده. شاههای طلایی این دین حق رسید. همدې مقدس دین د بشریت هر دو جهانونو نیکمرغی، خوشبختی هر دو جهانشان را تضمین کرد، ضمانت کرد. الهی خداوندا، د خپل نازولی پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د سپیڅلي روح په برکت
به برکت روح مقدس پیغمبر نازدانی خود حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ما په زړونو کې در قلب‌های ما د بې اتفاقی او کرکی و نفرت اورونه آتش مړ کړي، خاموش بسازی. آتش بی اتفاقی و نفرت را در قلب‌های ما خاموش بسازی. هیوادمو به کشور ما به کشور ما صلح او سوکالی، صلح و آرامش راولي بیاوري چې ما خپل هیواد او نور بشریت، کشور و دیگر بشریت ته خدمت جوګه شو، قابل خدمت شویم یا هم مصدر خدمت شویم. جوګه مصدر. د متن لنډیز، خلاصه متن: هغه مهال چې آن زمانی که پر ټول جهان، به تمام جهان، جهالت او ناپوهی، نادانی، تپ تیاره، تاریک خپره و نشر بود، منتشر شده بود، بشریت په بیلاری او گمراهی سر و بشریت به بیراهگی و گمراهی سر بود. د حق او باطل ترمنځ در بین حق و باطل توپیر نشو کولای، فرق نمیتانستند. انسانیت د خدای د لمانځنې او عبادت جای عبادت و ستایش خداوند را بت لمانځنې، بت پرستی او ډول خرافات نیولی و خرافات متفاوت گرفته بود. انسانیت له یوې لوی تباهی سره مخامخ و، با یک تباهی بزرگ روبرو بود، مخامخ و خدای پر بشریت رحم وکړ. خداوند بالای بشریت رحم کرد. د هغوی د راښوونې او سمې لارې ته د رابللو لپاره یې برای رهنمایی آنها و برای دعوت کردن آنها به راه درست حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د خپل استازي په توګه به حیث یا به قسم نماینده خود حضرت محمد را گماشت. د بشریت لپاره یې د دواړو جهانونو د نیکمرغۍ زیری مژده آورد. مژده خوشبختی هر دو جهان را به بشریت آورد او له بیلاری څخه یې وژغورو و از بیراهی نجات داد. دا زموږ او د تاسې لوست. موږ او تاسې څه شی ولوسته؟ این بود درس ما و شما چی خواندیم؟ د نړۍ مخه تپه تیاره و، تاریک بود. بشریت په خرافاتو کې راگیر و، در خرافات گیر مانده بود. خلک جاهلان سوي و، د خدای عبادت پر ځای د بتانو عبادت و. نړۍ تباهی، ویری، وحشت نیولی و. په همدې ترتیب سره حضرت محمد صلی الله علیه وسلم داسې یو شخصیت و چې د بني هاشمو په قبیله کې د عبدالله په کور کې وزیږېده، تولد سو. بیا وروسته له هغه نه د هغه کوم کارونه چې باید کړي و، هغه د ده په رفتار کې او اخلاقو کې له ورایه ښکارېده، از دور معلوم میشد. کله چې 40 کلن سو، زمان کې 40 ساله شد، د حضرت جبرائیل لخوا په ده باندې وحی راغله او دی په پیغمبري باندې معبوس شو او مقدس دین اسلام، سپېڅلی دین ډېر ژر به زودی خپور کړ، نشر کرد. په فعالیتونو کې در فعالیت ها چیز خاصی نیست، کوم خاص فعالیت نشته. تاسو کولای شئ چې خپل درس ولولئ، درس خود بخوانین، زده یې کړئ، یاد بگیرین. که چیرته پوښتنه ولرئ له ما سره یې شریکولی شئ. کولای شئ چې دغه چینل له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. د تاسو د ملتیا په هیله تر بیا ښه وخت.